افغان ښځې وایي چې په هیواد کې روان 40 کلن جنگ تر ټولو ډیره قرباني له دوی اخیستې. د مارچ 8 چې په ټوله نړۍ کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي، په افغانستان کې هم د پلازمینې کابل سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم په هیواد کې ښځې له فقر، ناامنۍ او بېسوادۍ ترڅنګ د حقوقي او روغتیایي خدماتو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دقیقا. اولا که باید عرض بدارم که بانوان افغان یا زنان افغان نه تنها فعلا بلکه از چندین دهه هستند که در قرنطین هستند و اونها قید هستند در خانه هایشان. زنان رنج دیده افغانستان که ما در مشکلات و چالش ها و پرابلم های خیلی بزرگی در افغانستان ما دچار بودیم، هستیم و می باشیم. افغان ښځې وایي چې لام په افغانستان کې د امنیت نشتون دوی په ډیریو سیمو کې له خپلو حقوقو څخه بې برخې کړي. د افغان ښځو په وینا چې که څه هم په وروستیو کې په هیواد کې د ښځو لپاره کار شوی او دې برخه کې ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او تر ډیره اوس ښځې کولی شي چې مهم مسؤلیتونه ترلاسه او مخکې یوسي. دوی همدارا زیاتوي چې غواړي ترڅو د سړیو ترڅنګ دوی هم د هیواد په پرمختګ کې رول ولري. اما د خوشحالۍ ځای دا دی چې موږ په خوا کې به یو څه لاسته راوړنې هم لرو، البته هم په اداري برخو کې او هم په اجتماعي برخو کې. نو په دې ورځ په مناسبت باندې چې 8 د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده او د ښځو د غږ پورته کولو ورځ ده، غواړم په دواړو طرفو د جنګ باندې مې غږ دا وي چې د دې ورځې په افتخار باندې دوی کومه تاوتریخوالی او مشکلات چې دي دا را کم کړي او د افغانستان لپاره د یو انعطاف پذیرۍ او داسې یو حالت غوره کړي چې نور زمونږ افغانه ښځه او افغانه مور د درد او رنج نخلاصوي. یک زن افغان هم میتونه، توانایی زن واقعا داره، میتونه در هر بخش ولو که اگر طب باشه، اگر هر مسلک باشه، وقتی یک مرد افغان میتونه شجاع هسته کار میتونه، پس زن افغان هم میتونه. فعال است. ما با وجود آن ایده که کسایی که واقعا از تک تک وظیفه برای وطن خود اجرا میکنند. د مارچ 8 چې په ټوله نړۍ کې د ښځې د ورځې په نوم یادېږي، له تیرو 11 کلونو راهیسې په افغانستان کې هم نمانځل کیږي، خو په بدو کې د نجونو ورکول، په زور او ټیټ عمر ودول، وهل ټکول، د جنسي تیري او د ښځو وژل هغه جدي ستونزې او ناخوالې دي چې لا هم افغان ښځې ورسره مخامخ دي.